قدرمن اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. دا هم تازه او مهم خبر. ازبکستان د افغانستان په اړه ښه پرېکړه وکړه. دا چې کومه پرېکړه وکړه، کوم اقدام یې وکړ، ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. د ازبکستان دولت د افغانستان په اړه ښه پرېکړه وکړه او له دې هیواد سره یې د بشري مرستو د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان لوري د افغانستان لپاره ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشوف وویل چې دوی له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. د عصمت الله په خبرو کې تر ټولو مهمه نکته دا وه چې دوی غواړي افغانستان د ترانزیت په مرکز بدل کړي او له دې هیواد سره په ټولو برخو کې همکاري زیاتې کړي. عصمت الله ارګاشوف په حیرتان بندر کې افغان لوري ته د بشري مرستو د تسلیمي په مراسمو کې وویل له ترموز څخه مزار شریف، کابل، تورخم او پیښور ترمنځ د ریل پټلۍ غځولو له لارې غواړي چې د افغانستان د ترانزیت په یو لوی مرکز بدل کړي. د افغانستان لوري د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیرمحمد عباس ستانکزي وویل چې دوی د ریل پټلۍ د پروژې په ګډون د ازبکستان هیواد د ټولو پروژې ملاتړ او همکاري کوي. بېشرفه او باشرفه ګاونډیان. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نړۍ په کچه بېشرفه هم شته او همدارنګه ډېر باشرفه هم شته. پاکستان د نړۍ په کچه په دویم مخیتوب او تروریستیزم کې لومړی مقام لري چې د افغانستان ګاونډی او تر ټولو بېشرفه دی. همدارنګه ایران هم همدغسې ورسره وشمېرئ. خو بل لور ته ګاونډیان د دې بېوزلو هیواد ډېر باشرفه ګاونډیان هم شته چې ډېرې فایدې ورته رسوي، په بده ورځ ورته په کار راځي او ورسره مرسته کوي. لوی او مهمه خبر دا ده چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې څوک ښه ثابت شي هغوی ښه دي. ازبکستان په دې حساس شرایطو کې ثابته کړه چې یو ښه او باشرفه ګاونډی دی او دا دې له افغانستان سره مرستې وکړي او د ترانزیت په برخه کې مهم ژمنې وکړي. خو په دې وخت کې بیا پاکستان د افغانستان له نومه په استفادې غواړي د ځان لپاره ډېره ګټه وکړي. دا هیواد غواړي بېلابېلې غونډې راوغواړي او څه پیسې لاسته راوړي. د اسلامي همکاریو سازمان لویه غونډه چې د اسلام آباد کې جوړه شوې وه د عمران خان له خبرو داسې څرګنده شوه چې دوی په خپله ګټه پسې ګرځي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.